السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې یو ځل بیا تیزی راغلی ده. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 43 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 14340 ته رسېدلې ده. په ملک کې د 80 کالو نه د زیات عمر په خلکو کې د کرونا وایرس د ویکسینیشن سلسله شروع کړې شوې ده. د ملک په مختلفو برخو کې په هغه ښارونو کې په فوري توګه باندې ټولې تعلیمي ادارې د 2 هفتو دپاره بندې کړې شوې دي چېرته چې د کرونا وایرس په خورېدو کې تیزي راغلې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز ویلي دي چې د سنجرانی د پاس کولو دپاره به هره حربه په استعمال کې راوستی شي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د علي حیدر ګیلانی د ویډیو سکینډل په رڼا کې د سید یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ د نوټیفیکیشن د ودرولو درخواست مسترد کړی دی. بلړخته هائی کورټ د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د کامیابۍ خلاف د پی ټی آئی درخواست مسترد کړی دی. الیکشن کمیشن د NA15 او یایم ډسکا د ضمني انتخاباتو د پولنګ تاریخ بدل کړی دی. مریم نواز د کینسر د مریضانو دپاره د حکومت د طرف نه د مفتو دوايانو د فراهمۍ د سلسلې د بندولو په لړ کې ویلي دي چې دا حکومت د کینسر نه زیات د دې ملک دپاره خطرناک شوی دی. حکومت د بجلی د یونټ په قیمت کې یو کم د 90 پیسو د زیاتوالي اعلان کړی دی. په مقبوضه کشمیر کې د پی آئی ای په شکل د پخوانۍ پر راپریوتو باندې په بھارتي فوجي حلقو کې هلچل جوړ شو. د شپږم پیسل د باقي میچونو د شیډول جاری کولو په لړ کې پاکستان کرکټ بورډ د مشکلاتو سره مخ شوی دی. بابر اعظم د T20 په رینکینګ کې هغسې په اول نمبر موجود دی. پر روانو 24 غنټو کې په ملک د باران کېدو پیشنګویي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې یو ځل بیا تیزی راغلی ده. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 43 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 14340 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 1989 مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس یو کم 40,415 ټسټونه شوي دي. د صحت په عمله کې د کرونا وایرس د ویکسینیشن نه پس په پوره ملک کې د 80 کالو عمر نه په زیاتو خلکو کې د کرونا وایرس د ویکسینیشن سلسله شروع کړې شوې ده. دا ویکسین د ملک د مختلفو برخو په مخصوصو هسپتالونو کې د 80 کالو نه د زیات عمر خلکو ته لګولی شي.
د ملک مختلفو برخو په هغه ښارونو کې چرته چې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې تیزی راغلې ده په فوري توګه باندې تعلیمي ادارې د 2 هفتو دپاره بندې کړې شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز ویلي دي چې د سېنټ د چیرمن په انتخاباتو کې به د سنجراني د کامیابۍ دپاره ټولې جمهوري او آئیني حربې په استعمال کې راوستی شي. دا په دې لړ کې زیاته کړې ده چې حکومت په دې سلسله کې پرعزم دی او د سنجراني د کامیابۍ به په هر قیمت باندې کوشش کوي. الیکشن کمیشن آف پاکستان د علي حیدر ګیلانی د ویډیو سکینډل په رڼا کې د سید یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ د نوټیفیکیشن د روکاولو درخواست مسترد کړی دی. بل اړخ هائی کورټ د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د کامیابۍ خلاف د پی ټی آئی درخواست مسترد ک. الیکشن کمیشن آف پاکستان د NA15 ډسکا د ضمني انتخاباتو په لړ کې د پولینګ تاریخ بدل کړی دی. الیکشن کمیشن د ضمني انتخاباتو په لړ کې د پولینګ تاریخ 18 مارچ مقرر کړی و. خو د نوي اعلان مطابق به اوس دا پولینګ د اپریل په 10 نیټه باندې کیږي. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د کینسر مریضانو ته د مفتو دوايانو د ورکولو د بندش د حکومتي اعلان په سختۍ سره غندنه کړې ده. دې زیاته کړه چې دا حکومت په خپله باندې د ملک دپاره کینسر جوړ شوی دی د کم چې اوس په فوري توګه باندې د علاج ضرورت دی او علاج دا دی چې قام د دې حکومت نه په فوري توګه باندې خلاص کړی شي. حکومت د بجلی د یونټ په قیمت کې د یو کم 90 پیسو د زیاتوالي راوستو اعلان کړی دی. په لنډ وخت کې د حکومت د طرف نه د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي راوستو دا دریم ځل شو. کله چې په مقبوضه جموں کشمیر کې د PIA جیاز په شکل کې یو پوکڼۍ راپرېوته نو په بھارتي پوځي حلقو کې ویره ترهه خوره شوه او بھارتي پوځي حلقو مختلف ګمانونه شروع کړه. د دې نه مخکې بھارتي پوځي حلقو دا ډرامه وچلوله چې دی یو پاکستانی جاسوسه کوتره گرفتاره کړې ده. دې پوکڼۍ ته هم بھارتي پوځي حلقې د جاسوسي پوکڼۍ په نظر باندې ګوري. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د شپږم پیسل د باقی شلو میچونو د شیډول جوړولو په لړ کې پاکستان کرکټ بورډ د مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دې لړ کې کرکټ بورډ د فرانچایز د مالکانو سره یو اوږد میټینګ کړی دی خو په دې لړ کې بورډ حتمي فیصلې ته لا نه دی رسېدلی او د مشکلاتو سره مخ شوی دی او بورډ په دې سوچ کولو باندې مجبور شوی دی چې د ګرمۍ په موسم کې به د کرکټ میچونو اهتمام څنګه ممکن جوړ شي. د T20 کرکټ د رنزونو په رینکینګ کې د پاکستان قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم لا هغسې په اول نمبر موجود دی. او اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د باران کېدو پیشنګویي شوې ده. په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې دي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.